نو لومړی خو به د دې ویډیو په ټایټل یا ډسکرپشن په یوټیوب کې وګورئ یا فیسبوک کې وګورئ یا په کمنټ کې دې لینک میلاو شي، نو کله هم تاسو په هغه لینک باندې کلیک وکړئ نو تاسو ته به دغسې یو صفحه راواوړي. نو دلته تاسو راځئ په دا کوم ځای نه دلته ما کرښه تاو کړه، دلته تاسو یو ایمیل فون باندې کلیک کړئ. دلته مې چېرې کله کلیک وکړه بیا راځئ دلته تاسو ورته د خپل یو جیمیل یا ایمیل یوه خبره ده چې ولرئ همدغه ورته سلیکټ کوئ. نو دې ځای کې زه اوس خپل ایمیل ورکومه. دلته به تاسو د خپل ایمیل ولیکئ چې کوم جیمیل در سره یي، خپل جیمیل ورکړه اوس. نو دلته په نیکسټ باندې زه اوس کلیک کړم. کله مو چې په نیکسټ باندې کلیک وکړه نو بیا مخکې درته دغسې یوه صفحه راوړي. دلته تاسو ته دا کوم جیمیل چې ورکړی دغه جیمیل ته ستاسو یو شپږ رقمه عددي کوډ دلته ځي، نو هغه کوډ تاسو به لاړ شئ جیمیل له به تاسو کوډ تلئ. دلته زه اوس راځمه، ګوره دلته جیمیل له زما یو کوډ راغی، زه دغه کوډ ګورمه، شپږ عدده کوډ به یې دا کاپي کومه ځان سره. زه به میسج خلاص کړمه. ګورئ دغه لاندې کوم په زیړ خط باندې چې ښکاره کېږي دغه ځان سره زه اوس کاپي نیسمه او بیرته بیک ځمه. هلته کوم ځای کې چې کوډ غواړي دلته اوس پیسټ کړمه، شپږ عددي کوډ چې و دلته زه اوس پیسټ کومه. کله مو چې دا پیسټ کړم په خپله دلته کلیک شي. دلته چې کلیک وشو ګورئ دلته تاسو اوس ورته یو پاسورډ ولیکئ. هغه کوم جیمیل چې ورکړی و خو په تاسو خپل جیمیل یې ته په یاد وي که یاد نه و هلته ځان سره نوټ کړئ ویې لیکئ. نو دلته زه یو پاسورډ ورکړم، خو دا په یاد ولرئ چې د پاسورډ اول توری غټ باید ولیکئ. یعنې که تاسو ای باندې نوم شروع کېږي باید غټه وي، که بي باندې شروع کېږي بي غټه وي، چې هر یو توري باندې شروع کېږي نو تاسو هغه د انګلیسي غټ حروف کې ته ولیکئ. دلته زما ای نه شروع کېدی ورته لیکمه او پاسورډ هم ولیکئ، یعنې دا شمارې هم پکې دغه کړئ ولیکئ او هم پکې دغه ډالرو نشانه چې ده یا د سلش نشانه چې ده هغه ټولې پکې ووایئ چې سټرانګ پاسورډ وي او مضبوط پاسورډ وي. چې هر کله همدا ووایه بیا راشئ په نیکسټ باندې کلیک وکړئ. چې کله په نیکسټ باندې کلیک وکړه مخکې به دغسې یو صفحه راشي. دلته ستاسو باید د یو چا د ریفرال کوډ څخه راشئ، ځکه تاسو به بیا په کوم اکاونټ کې مشکل هم نه راځي او وخت سره تاسو ټریډ کوئ نو دغه ټریډ فیس به هم کم څه ګرځول کېږي. نو که تاسو همدغه لینک ته لارې نه راغلي یاستئ چې ما درته ویل چې په کمنټ کې به وي، نو تاسو ته به دغه کوډ ډایرکټ دلته راغلی چې د 198 دی او که نه و در سره راغلی نو همدغه شپږ څلوېښت اته پنځوس څلېرویشت 198 کوډ ته یې دا به په دې ځای کې د ریفرال کوډ ته دا به ووایو بیا به پسې نیکسټ بټن ووایو، خو دغه کوډ حتما دلته وکاروئ. دلته چې دا کومه خانه ښکاره کېږي دا ما کرښه تر تاو کړه نو دا به تاسو ډکه کړئ، دې باندې یو کلیک وکړئ نو دا به ډکه شي دغسې به شي نو بیا به تاسو راشئ یس به کلیک کړئ. ستاسو بیا دغسې یو صفحه راوړي. دلته بیا مخکې ځو دغه یو کلیک سره مونږ دلته تاسو کوم جیمیل او پاسورډ ورکړي نو ستاسو اکاونټ وریفای شو. اوس مونږ دلته کنټینیو باندې کلیک کړو. دلته چې دا کوم پاس دلته راغلی ما سره نو زه اوس په افغانستان کې یم. هلته افغانستان تاسو چې په هر ملک کې یاستئ همدغه ملک به دلته کلیک کړئ. پاکستان کې پاکستان، که بل ملک کې یاستئ همدغه ملک کې کوم کې چې تاسو اوسئ د اکاونټ جوړوئ همدغه به هلته انتخاب کړئ. نو ما افغانستان انتخاب کړو، کنټینیو باندې مې کلیک وکړه. دلته به تاسو د کوم تذکیره کمپیوټري تذکیره، پاسپورټ یا شناختي کارت یا د هر ملک نشنلیټي چې لرئ تاسو نو هغه به دلته د هغې نوم به دلته ولیکئ چې تاسو کوم نوم په هغه تذکیره کې یا په شناختي کارت کې تاسو به هغه نوم دلته ولیکئ چې په همغه کې کوم یو وي. دلته اوس ما ولیکه علي شینواری. نو بیا به راشئ کنټینیو باندې به کلیک وکړئ. لږ صبر چې کله چې کنټینیو باندې کلیک وکړه دلته به افغانستان ولیکئ. تاسو په هر ځای کې یاستئ همدغه به انتخاب کړئ. ما افغانستان انتخاب کړه. دلته به تاسو راشئ
نو کوم عمر چې تاسو په شناختي کارت یا تذکره یا په پاسپورټ کې لیکل شوی وي نو همدغه عمر به دلته اضافه کړئ، همداسې ځان نه به نه لیکئ. کوم عمر چې هلته تاسو لیکل شوی په همغه عمر به دلته ولیکئ. زه لیکمه 2000 فبروري 2 نو بیا هم کنټینیو باندې کلیک وکړه. مخکې به لاړ شي. اوس دلته تاسو یو ادرس ورکړئ چې هر ځای یاستئ، ملک انتخاب کړئ. دلته زه به ولیکم افغانستان. دلته ګورئ دا لاندې کې چې پوسټل کوډ یې چې لیکلی نو که تاسو په هر ځای کې یاستئ، که جلال آباد کې یاستئ جلال آباد پوسټل کوډ، پېښور کې یاستئ پېښور پوسټل کوډ، د هر ځای خپل پوسټل کوډونه وي نو تاسو همدغه پوسټل کوډ انتخاب کړئ. چې که هر ځای کې تاسو اوسېږئ همدغه ښار نوم ولیکئ او پوسټل کوډ سره ولیکئ ګوګل کې، نو دا به ورسره راشي. زه به ول کوشش وکړم چې ټول پوسټل کوډونه په کمنټ کې درته واچوم چې همدغه ځای کې زه به ورسره ولیکم، همدغه ځای نه کاپي کړئ. نو زه اوس په جلال آباد کې یم، نو زه دلته د جلال آباد پوسټل کوډ سره لیکم چې 6.01 کوډ دی، دا ما ولیکه او دلته به همدغه تاسو ښار انتخاب کړئ چې هر ښار کې اوسېږئ. نو زه به دلته ولیکمه جلال آباد. جلال آباد کې دلته راځم. نو زه اوس مخکې ځم، کنټینیو مې کلیک وکړه. دلته به تاسو ته یې چې تاسو مطلب تذکره لرئ، کمپیوټري تذکره لرئ یا شناختي کارت هر شی لرئ او که نه پاسپورټ لرئ، ډریور لیسنس باندې هم کیدای شي. نو زه دلته ورته انتخابوم، دغه به تاسو ته انتخاب کړئ. نو که دغه ټیټ چې دی د پاسپورټ دی، همدغه په سر کې چې دی د همدغه شناختي کارت یا کومه کمپیوټري تذکره چې تاسو لرئ په همدې باندې کلیک وکړئ. نو زما په همدې کلیک وکړه. اوس دلته چې زه په دې کنټینیو باندې کلیک وکړم نو ما نه تذکره غواړي چې تذکرې یو عکس غواړي. یو اول به تاسو د تذکرې مخامخ ته کیدئ او د دا موبایل یو خپل عکس به ونیسئ، نو هغه خپل عکس باندې تر اخلي. بیا چې هغه کله د هغې عکس واخیستل شو بیا به تاسو تذکره بل مخ واړوئ تر څو د هغې عکس هم واخلي. نو په دې کې بیا تاسو مخکې راځي چې تاسو د مخ سکین غواړي. نو موبایل به داسې ځای کې ځانته ونیسئ چې هغه ځای کې صفحه وي، تاسو مخ په سمه توګه ښکاره کېږي. نو بیا که کله درته وي چې سترګې کولاو کړې یا خلاصې کړه بندې کړه یا مخ چپ طرف ته ښي طرف ته واړول یا سر ټیټ او لوړ کړه، نو دغسې کوم د هغې درته وښوده یو 2 دانې 3 به ته وښیم، نو همدغسې به تاسو وکړئ. نو په خپله باندې کلیک علامه په وشي ستاسو اکاونټ په یو سمه منظمه توګه اکاونټ جوړ شو. نور به کوم مشکل نه وي. کوم جیمیل او پاسورډ تاسو ځان سره هلته نوټ کړی او لیکلی مو نو همدغه به راشئ او خپل بینانس اکاونټ کې به همدغه اکاونټ خلاص کړئ. صرف هغه جیمیل او پاسورډ هم ځان سره یاد لرئ، نو ستاسو اکاونټ کې به انشاءالله چې پاس ورځي هېڅ مشکل کومه نه راځي.